د اسلامي امارت سرحدي پولیسو په هرات کې هغه کس نیولی چې 50,000 امریکایي ډالر یې قاچاق کول. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پای وګورئ. کورنۍ چارو وزارت په ډاګه کړي چې سرحدي پولیسو د هرات ولایت په اسلام کلا بندر کې د پلټنې پر مهال یو تن له 50,000 امریکایي ډالرو او نږدې 2 کیلوګرامه سرو زرو سره نیولی دی. د سرچینې د څرګندونو له مخې نیول شوي کس غوښتل دا پیسې او سره زر له هیواده وباسي. دا وه زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.